سلامونه نیکو هیله مو هرکلی کوم قدرمنو دوستانو. د کالج یو جینۍ په کومه طریقه باندې خپل اشنا چې هغې سره په کالج کې یو ځای سبق ویلو ناروا کار ته مجبوره کړله، د هغې ژوند یې برباد کړو، د هغې زندګۍ سره یې لوبې وکړلې. خو بیا دغه جینۍ په کوم حال کې کور ته راواپس شوله او دغه جینۍ اوس په څه حال ده، هغې کومې خبرې کړي، دغه ټول هر څه به تاسو همدلته په خپلو غوږونو باندې واورئ. ویډیو به یې درسره هم شریکه کړم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا په پښتونخوا کې یا د پښتونخوا نه بهر کوم ځایونه هم چې دي، که هغلته پښتانه دي، نو کوم ځایونو کې هم چې تعلیم کېږي، نو هلکان او جینکۍ د کالج او د یونیورسټۍ یا پوهنتون په سطح باندې یو ځای په یو کلاس کې کینی او یو ځای سبق وایي. همدغسې یو جینۍ چې نوم یې پلوشه دی خپله خبره کوي، وایي چې زما هم همدغسې د 15 یعنې د MS یا ماسټر دپاره په یو کالج یا یونیورسټۍ کې داخله وشوله او دا ډېره زیاته حیاداره جینۍ وه. خو بیا وشول داسې چې په دغه یونیورسټۍ کې یو هلک و او هره ورځ به یې د دې لاره نیوله، یعنې دې ته به یې ډېر زیات کتل او کوشش یې کول. وایي چې ما سره به یې د خبرو اترو کوشش کولو. نو اخر دا هم وایي چې زه انسان وم، یو کال پس مې د سره خبرې اترې شروع کړې. د خبرو اترو شروع کولو نه پس بیا د اکثر ماته د افر هم کولو چې ما سره هوټل ته لاړه شه. یو ځل دوه ورسره دې یو ځای خوراک هم کړی، خو د دې خبرو نه د دې په کورنۍ کې هېڅوک هم نه خبر چې ګنې دا جینۍ دې هلک سره ځي، چکرې وهي او ورسره خپل وخت تېروي. نو یوه ورځ وایي چې داسې وشول چې دې هلک راته ویل چې زه به تا سره واده هم کوم ځکه چې ته زما ډېره زیاته خوښه یې. او وایي چې ما ته یې افر وکړو چې ما سره لاړه شه، زموږ د ماما کور دی په فلانکي ځای کې چې هغه ځای د ښار نه تقریبا په 100 کیلومتره کې لرې و. دغه هلک سره خپل ګاډی هم و، دا جینۍ ځان سره په ګاډي کې کېنولې ده، په چکر باندې تلي او هلته یې د دې عزت سره ډېرې زیاتې لوبې کړي دي چې دا جینۍ وایي ما هېڅ هم نشو کولی. او کوم عزت چې د دې لوټ شو، نو وایي چې جینکو ته خواست کوم چې هېڅکله هم داسې مه کوئ چې خپل عزتونه تار تار کوئ صرف او صرف د یارانو په خاطر باندې خپلې کورنۍ مه شرموئ. دا جینۍ وایي چې زه ډېر زیات په درد او تکلیف کې ژوند تېروم چې ما ته هغه وختونه رایادېږي، خو د دې کار نه په کور کې هېڅوک هم خبر نه دي او دا قصه د فرضي نوم سره په یو ویب سایټ باندې شریکه کړې ده.